تازه خبر د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوه. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته بخیر راغلی. د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوه. د طالبانو او ګاونډي هیواد د سرحدي پوځیانو ترمنځ بیا شدیده جګړه رامنځته شوې ده. د ځایي سرچینو وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ شدیده جګړه پیل شوې ده او آن د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړل شوې چې د سیمې څخه ووځي. جګړه د کینګ ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې رامنځته شوې ده او د دواړو لوري یو په بل باندې د سپکو او درنو وسلو استعمال هم لیدل کیږي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د دې جګړې سبب څه شی دی، خو د طالبانو د راتګ څخه وروسته دا دوهم ځل دی چې د دوی او ایران پوځیانو ترمنځ جګړه کیږي. تر دې وړاندې یو ځل هغه وخت جګړه رامنځته شوه کله چې ایراني ځواکونو په سرحد کې د یو افغان سپکاوی وکړ او هغه ته یې ناسم الفاظ وکارول. د هغه وروسته طالبانو د ایران خاورې ته دننه شول او د ایراني ځواکونو پوستو ته ورغلل او له دوی څخه یې وغوښتل چې د افغان وګړي څخه بخښنه وغواړي. د سرحدي جنجالونو بله نمونه هم د پاکستان سره په فرضي پوله باندې څه موده وړاندې رامنځته شوې وه. 2 میاشتې وړاندې په سپین بولدک کې پاکستاني پوځیانو یوه میرمن په کنداغونو ووهله چې د طالبانو له لوري ورباندې ډزې وشوې او 3 پاکستاني پوځیان یې ټپیان شول. له دې پیښې وروسته د 1 میاشتې څخه د ډیر وخت لپاره د سپین بولدک دروازه بنده وه او د ګډو مذاکراتو وروسته څه موده وړاندې یو ځل بیا پرانیستل شوه.